پوښتې چې څرنګه یې وستا د ژوند مزه او څه ووایم چې څنګه به بې تا د ژوند په خیال چې ته به هم څه لږ ډېر ګناهګار یې زما په خیال چې ته به هم څه لږ ډېر ګناهګار یې قضا شو رانه ستا په ټس کې یاره رکعتونه ادبي ټولنې د شاعرانو هغه ټولګي دي کوم کې چې شاعران په میاشت یا هفته کې راټولیږي. دا ټولنې د ادب د ودې دپاره کار کوي او د شاعر دپاره د یو اکیډمۍ حیثیت لري چې پکې تنقیدي نشستونو نه علاوه ازادي او ترخی مشاعرې کیږي. خو ولې بلخوا دې ټولګو ته یو شمېر ستونزې دي او د حکومت د توجه منتظر دي. This program is brought to you by Journal Petroleum and Pakhtun Team. عزتمندو کتونکو، شاعر د معاشرې سترګې دي، شاعر د معاشرې ډول او سنگار دی، شاعر د معاشرې لارښود دی او شاعر هغه عزتمنده طبقه ده، کومه طبقه چې یو حساسه ګڼلی شي. نن موږ د دوی په ستونزو باندې، نن موږ د دوی په خدماتو باندې یو پروګرام ریکارډ کوو. نو مخکې به ځو، دغه مشاعره به ګورو، دغه شاعران به ګورو، د دوی ستونزې به اورو. راځئ ته موږ سره دا مشاعره وګورئ او د دې نه خوند واخلئ. سنګر ادبي ټولنې د سوري لاندې چې کومه مشاعره کیږي د هغې صدر موږ سره موجود دی. نن به د هغوی نه د قبایلي ضلع مومن کې د ادب دپاره څومره خدمات کیږي، څومره کار کیږي، په د هغوی نه به پوښتنې کوو چې دغې شاعرانو ته دلته څه ستونزې دي، څه مشکلات دي، کم حقوقو نورو اضلاعو ته چې کم دی حاصل دي. همغه رنګې غواړو چې زموږ کتابونه چاپ شي، حکومت زموږ کتابونه چاپ کړي. کومه اعزازیه چې په نورو اضلاعو کې ده، په قبایلي اضلاعو کې چې کم شاعران دي، هغه اعزازیه هغوی ته هم ورکړی شي. شاعر په هر وخت کې د امن چغه ایستې ده. د شاعر کار هغه د معاشرې اصلاح ده او اصلاح وی امن ته. نو الحمدلله اگر که د ډیرو مشکلاتو سره زموږ د قبایلي سیمې د مخ وي، خو شاعرانو په هغه وخت کې هغه خپل کار نه دی پریښی، د قوم اصلاح نه ده پریښي، خپل محافل نه دي پریښي. الحمدلله په سختو حالاتو کې دلته ټولنې شوي دي، مشاعرې شوي دي او د امن چغه هغه شاعر او ادیب والده لکه څنګه چې د فریضه ده، لکه څنګه چې د کار دی ټولنې کیږي. نو دا ټولنې چې کوم دی اپنے مدد آپ کې تخت، یعنی دا په خپل تعاون باندې دي. نو دلته چې دا کمې ټولنې کیږي، دا نن چې کومه ټولنه ده دا هم اپنے مدد آپ کې تخت ده. ان دا موږ په خپله کوو، په خپل تعاون باندې کوو. او دا هم د شاعر به زه ویم چې یو کمال دی، یو مینه ده، یو محبت دی د دې خاورې سره، د خپلې ژبې سره، د خپل ملک سره، د خپل هیواد سره، چې هغه په خپل تعاون باندې لګي او داسې ټولنې کوي او د هغې په شا باندې چې کوم دی د قوم اصلاح، د قوم خیر، د قوم Program is brought to you by Journal Petroleum and Pakhtun Team. صدارت چارې منګه خپل دروند او مشر شاعر نذیر احمد تراب صاحب ته سپارو. هغه به موږ سره د دې پروګرام صدارت کوي او د دې پروګرام موږ سره مهمان دی ثابت خان زاهد صاحب. هغه به موږ سره د دې په دې پروګرام کې په دعاګانو باندې رنګ یم ملنګه، دا ستا په دعاګانو باندې رنګ یم ملنګه او دنیا د هر فریبه چې په څنګ یم ملنګه. مننه. وایي منم جمالیات خدا بیخي پې ورلاهو دي، منم جمالیات خدا بیخي پې ورلاهو دي، راغلی د دې خپل زړګي نه تنګ یم. څرنګه وستا د ژوند مزه او څه ووایم چې څنګه به بې تا د ژوند مزه او د فکر په ټالونو د دنیا د ژوند مزه، د فکر په ټالونو د دنیا د ژوند مزه او والله چې څه عجبه د زما د ژوند مزه او تیارو نه لرې لرې د رڼا د ژوند مزه، تیارو نه لرې لرې د رڼا د ژوند مزه او جنگ ختم که راځه واخله اشنا د ژوند مزه. د زړه خبره خوله وایي او که ته نه وایي نو خیر دی، د زړه نه وایي نو خیر دی، که ته نه وایي نو خیر دی، د زړه نه وایي نو خیر دی. تا جړلي دومره ډېر دی، ټول حالونه دې رانجه وایي او مننه جي وایي. او د ړندو سترګو باڼه مې ستا شوخي او مستي څه کړي، د ړندو سترګو باڼه مې ستا شوخي او مستي څه کړي، غلچکو سترګو ته ګوره غلچکي درته باڼه وایي. او بیا غافله خلک پیښو دا د مینې د عشق راز و، بیا غافله خلک پیښو دا د مینې د عشق راز و، ان الحق یې جوړ په وینو ان الحق نارې دې نه وایي. This program is brought to you by Journal Petroleum and Pakhtun Team. غزل
وایي د شپې د 1 بجې نه تر سهاره رکاتونه د شپې د 1 بجې نه تر سهاره رکاتونه او په تا باندې مې پورې دي بې شماره رکاتونه او مورجانې زه چې لږ به هم د سختو سره مخ شوم مورجانې زه چې لږ به هم د سختو سره مخ شوم مورجانې ما ته یاد دي ستا بېواره رکاتونه وایي ما 2 رکاته نفل هر منزله پورې بوځي تا هسې غورځولي له مایاره رکاتونه چې حق در باندې پاتې وي د یو مسلمان هم نو چې حق در باندې پاتې وي د یو مسلمان هم نو قسم دی که دې بچ کي لانګاره رکاتونه او زما په خیال چې ته به هم څه لږ ډېر ګناهګار زما په خیال چې ته به هم څه لږ ډېر ګناهګار قضا شورانه ستا په ټس کې یاره رکاتونه ته داسې بې وفا شولې چې زه دې بیهې هېر کړم قبول مې مشه هغه ستا دپاره ولي په کاڼو د پردو به وایم څه زه او چې پر هر په ګل شم چې پر هر په ګل شم د ازغو به وایم څه زه سره د دې بیا هم د دوی دپاره د پښتو د دوی د لاسه تلې کترداره د پښتو او د دې سره که بد دي نو چا نه دي هم تا کړي د دې سره که بد دي نو چا نه دي هم تا کړي که د پښتونه ستا د لاسه خواره د پښتو د چا غریب په خوله کې غاښ نشته او څو خاموشي کوي خوله بنده ساتي د چا په خوله کې پرتوغاښ نشته وایي ګرم بیان خو ګرمه ژبه غواړي د خپله ربه غواړي د هر نسبه غواړي ګرم بیان خو ګرمه ژبه غواړي د خپله ربه غواړي د هر نسبه غواړي چې ګرمه ژبه دې سړه نشي که څنګه چې ګرمه ژبه دې سړه نشي که څنګه او ټولې په کار دی خپله خوله وتله دا په کاله وتله په ګریوانه وتله ټولې په کار دی خپله خوله وتله دا په کاله وتله په ګریوانه وتله غټې خبرې په وړه نشي program is brought to you by Journal Petroleum and Pakhtun team. عزتمندو کتونکو دا مشاعره تاسو وکتل د دې شاعرانو چې کوم زبردست شعرونه په زړه پورې شاعري وه هغه تاسو واورېدل موږ سره دلته یو ځوان موجود دی آیا دا کمې مسلې چې دي د دې دپاره څه حل پکار دی د دوی څه تجاویز دی حکومت ته څه غوښتنې دي د حکومت نه راځئ چې دا هم واورو او دا به هله وده کوي زموږ د ادب په دې ضلع کې چې کله شعراو ته خاص پاملرنه وشي هغوی ته هغه سهولت ورکړی شي چې کوم د ادب دپاره پکار دي یعنې هغوی ته کتابونه مهیا شي په هغوی باندې خاص خیال وساتلی شي او هغوی دپاره داسې پروګرامونو باقاعده حکومت طرفه انعقاد وشي دا خو نن شاعران د خپل ژبه کوي په خپل منډه ترړه باندې کې دا ادب سره مینه ده د هغې په وجه کېږي دې کې د حکومت هیڅ لاس نشته دی د شعراو سره ادیبانو سره نو حکومت له پکار ده چې دا خپل د کلتوري څانګه کومه ده کلچر ډپارټمنټ په دې خاص پاملرنه وکړي او دا کلچر دپاره ده نو ادب دپاره خو ادیبان او شاعران دي چې هغوی دا کلچر ژوندی لري نو پکار ده چې دې ته خاص توجه ورکړي نظر واچو نو د حمزه بابا خاطر افریدي او قلندر مومند دغه صاحب له غټ شعرا چې کوم دي زیاتره په قبایلي سیمو کې تیر شوي دي او دا زموږ امید دی چې نن دور کې په قبایلي سیمو کې هغه ځیرک شاعران دي چې هغوی د معاشرې په هر طرف باندې نظر دی هغوی د هر قسم حالاتو سره مخ شوي دي او هغوی د هر قسم حالاتو احساسات هغوی ته شته دي نو زموږ د صوبایي حکومت نه دا دي مطالبې دي چې هغه ثقافتي کم دغه دي ډپارټمنټ دي هغه چې کم چارواکي دي هغه د خوا دورې وکړي This program is brought to you by Journal Petroleum and Pakhtun team. عزتمندو کتونکو زموږ د پروګرام مقصد او مطلب دغه دی چې دغه ورک خلک کم چې د معاشرې دپاره کار کوي هغه د حکومت د نظر نه ورک دي هغه د سکرین نه ورک دي دغه خلک راوچت کو او دغه خلک په ګوته کو زموږ د پروګرام مقصد او مطلب دغه دی دوی یو څو اهمې خبرې وکړلې چې په هغې کې د شاعرانو دپاره د اعزازیه خبره وکړله کم شاعر چې د ادب دپاره خپل ټوله زندګي وقف کړي او د هغه بچي د هغه کور والی هغه خو د خو خپله زندګي ادب ته وقف کړله چې د دې دپاره اعزازیه منظور شي د اکادمي ادبیاتو نه یې دغه غوښتنه وکړله چې د شاعر دپاره د اعزازیه منظور شي د شاعر کتاب دی چاپ شي د شاعرانو په سختو وختو کې په سختو حالاتو کې چې د دهشتګردۍ یو لهر په دې ځای باندې راغلی او په دغه حالاتو کې دوی شاعري کړې ده دوی د معاشري ترجماني کړې ده دوی د معاشري عکاسي کړې ده
نو حکومت له هم پکار دی او صوبایي حکومت کوم چې دعوی کوي او په خاصه توګه باندې په ای ډي پی کې دی له فنډونه ایښودل پکار دي. نو زه د ډي سی صاحب نه د صوبایي حکومت نه د کلتوري څانګې نه دغه غوښتنې کومه چې دا قبایلي ضلعي دا د قبایلي ضلعو شاعران راپورته کوي او دوی له کتابونه چاپ کوي، دوی له اجازې ورکوي. کتونکو دغه پروګرام تاسو وکاته، د بل پروګرام پورې ماته بس عموما راکړئ اجازت د لوی الله. Program is brought to you by Journal Petroleum and Pakhtun Team.